बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, ज़े मुअल्लिम अफजल او ز په خپل چینل معلم نامه کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. قدرمنو، نن د سی اس اس 2024 د پښتو پرچه وشوله او په دې پرچه باندې خو به زه تفصیلی بحث کوم چې کوم کوېسچنز په دې کې راغلیو، خاص کر د خوشحال خان خټک رزمیه شاعري، د غنی خان په شاعرۍ کې طنز و مزاح، د دې نه علاوه په روحانیانو باندې د بایزید انصاری او د اخوند درویزه په هغه باندې یو کوېسچن و. د دې نه علاوه پښتونولي څه ته وایي او دغه شانته ناول، په دې باندې کوېسچنز راغلیو. په دې به زه یو تفصیلي ویډیو کوم، خو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د نن پرچې ایم سی کیوز هغه شیر کوم. اگر چې په دې کې زیات تر ایم سی کیوز هغه دي چې هغه مونږ په کلاس کې ډسکس کوو او په کلاس کې مونږ وایو چې دا سیز اهم دی، دې ته توجه وکړئ او دا په پرچه کې راتلی شي او هماغه سیزونه دي. څلور پنځه ایم سی کیوز پکې داسې دي چې هغه آوټ اف دی باکس ورته مونږ ویلی شو، هغه د سټوډنټ دپاره لږ مشکل کیدی شي، خو دا دومره زیات مشکل نو تاسو ټول سره خپل انسر کیز شته، هغې باندې به تاسو کړي، نو دا تاسو د هغې سره میچ کوئ، تاسو ته به اندازه وشي چې د پښتو څومره ایم سی کیوز تاسو صحیح دي. د دې نه علاوه دا په نور امتحانونو کې په کار راتلی شي، نو دا تاسو ځان سره سنبال کړئ. اولنې چې کوم ایم سی کیو دی هغه دا دی چې لرغوني پښتانه دا کتاب چا لیکلی. نو دا ډیر مشهور کتاب دی او مونږه دا په کلاس کې ډسکس کوو. شیخ کټا متیزی دا هغوی دا کتاب لیکلی دی. دویم ایم سی کیو دا دی چې د پښتنو ملي اتل ګجو خان بابا د هغه مزار چرته دی. نو تاسو سره چې کوم څلور آپشنز دي په هغې کې یو آپشن دی 2 نمبر، هغه دی صوابی. نو د ګجو خان بابا مزار په صوابی کې دی. دریم نمبر دا کتاب دی سرات التوحید په کوم کال کې لیکلی شوی کتاب دی. نو دا په 987 هجری کې چې تاسو سره کوم آپشن نمبر بی دی 987 هجری دا په دې کې لیکلی شوی کتاب دی. دا څلورم ایم سی کیوز دی قصه جمجمه، دا چا لیکلی ده؟ نو دا مولوی احمد لیکلی ده دا قصه او دا هم آپشن بی دی. پنځم نمبر نقشنگین دا ناول چا ترجمه کړی؟ نو دا ډیر مشهور ناول دی، د اردو د ډیپټي نذیر احمد ناول دی مرات العروس، دا د هغې ترجمه ده میاں حسیب ګل کاکا خیل صاحب کړی ده، آپشن ډي. شپږم نمبر خوشحال خان خټک د 100 کالو په عمر کې شاعري پیل کړي. نو د دې جواب دی 20 کاله، د 20 کالو په عمر کې خوشحال خان خټک شاعري شروع کړي. اووم نمبر ایم سی کیوز دی چې د ادم خان د پلار څه نوم و؟ نو د ادم خان د پلار نوم حسن خان او هغه آپشن بی دی. اتم نمبر ایم سی کیو دی د سرو غاښ د چا د افسانو مجموعه ده؟ نو آپشن نمبر ډي چې کوم مفلس دورانی صاحب دی دا هغوی د افسانو دا مجموعه لیکلې ده. 9 نمبر بنځې د چا ناول دی؟ نو دې کې آپشن بی غازی سیال دا دوی لیکلی دی. او 10 نمبر مشهور ناول نوې چپې ناول چا لیکلی دی؟ نو نوې چپې ناول امیر حمزه خان شینواری، کوم چې موږ په حمزه بابا پیژنو، دا هغوی لیکلی دی. 11 نمبر ایم سی کیو دی د اجمل خټک د کالم څه نوم؟ چونکه جرنالیسټ مو اخبار کې کالم لیکه او هغوی به د کچکول په نوم باندې، کچکول چې ورته موږ وایو، د کچکول په نوم باندې هغوی کالم لیکه، آپشن سی. 12 نمبر دی چې د باچا خان د پلار څه نوم؟ نو جناب د باچا خان د پلار نوم بهرام خان او هغه آپشن بی دی تاسو سره. لشی کتاب د طنزیه او مزاحیه ډرامو نو ډیش مجموعه ده. دې کې دا ډي نمبر آپشن تکلونو مجموعه ده، صحیح ده، آپشن نمبر ډي. 14 نمبر بایزید انصاری د تصوف د 100 مقاماتو ذکر کړي. نو د دې جواب دی 8، آپشن سی 8 دې کې راځي. 15 نمبر دی د ارمغان خوشحال په نوم د خوشحال بابا د دیوان تدوین د ډیش ادبي زیار دی. نو دې کې راځي جناب آپشن ډي سید رسول رسا، میاں سید رسول رسا سے. 14 نمبر ایم سی کیو دی چې حمزه بابا په کال 1907 کې پیدا شوی، آپشن نمبر بی 1907. د غنی خان شیری مجموعه د پنجرې چغار باندې مقدمه چا لیکلی؟ نو د دې جواب دی آپشن نمبر ډي ماسټر عبدالکریم. 18 نمبر ایم سی کیو دی عبدالحمید بابا د شاوګدا قصه په کال ډیش کې لیکلی ده. نو د دې جواب دی 1137 هجری، 1137 هجری د دې جواب دی. او 19 نمبر دی دور او مرجان د چا شعری مجموعه ده؟ نو دا مشهور کتاب دی د حمید بابا د کتاب د شعری مجموعه نوم دی دور او مرجان. او اخیری نمبر ایم سی کیو دی د میجر یونس خلیل د شعری مجموعه سنوم دی. نو د دې جواب دی ساس کې. د 3 کتاب لیکلي ساس کې لالزار او پس له ساس کو لالزار.
نو په دې ام سی کیو کې چې کوم डी نمبر آپشن دی ساس کی دا د میجر یونس خلیل د شیرونو مجموعه ده. امید لرم چې تاسو به زیات ام سی کیو صحیح او امید دام لرم چې تاسو به پرچا ډیره ښه شوي. ان شاء الله ډیر زر به زه پوره پرچا تاسو سره شریک کم پاغه کوېسچنز چې کوم دي دا غي انسرز به تاسو ته د ویډیو په شکل کې ډیسکس کم تاسو سره. د دې نه علاوه په نږدې ورځو کې به تاسو سره نور ام سی کیوز د پښتو یو غټه مجموعه ان شاء الله هغه شیر کم. تاسو دا غي د پاره دا چینل ګوره. ډیره مننه. د الله پامان. السلام علیکم.